خیر دې ټول ژوند راله زړه دغسې پر هر پرېږدوه په زنکدن کې خو مې خپله زنګون ته سر پرېږدوه په خپله ځي او ما رانیسي چې د کلي مزار یا هو ته هم مزه او یا زما صادر پرېږدوه یا شل کاله پس خو راله راشه او د یوسف په شانتې شل کاله پس خو مې په سترګو کې نظر پرېږدوه د یو ماشوم په لاس یې خیر راله راولیږو د یو ماشوم په لاس یې خیر راله راولیږو ویل دې ملنګ ته وایه چې دا در پرېږدوه اوس مې په خپل ژوند اعتبار نشته واده ماته کا یا جانانا و جانانا یا جانانا و جانانا یا جانانا زر راشه روجه پرېږده اختر پرېږده او په مړوندونو مې ودکا دا چرته یې پېښه راوکا راشه دا خپل زړګی دې ښه کا یا د پېښور په میرورکا د ګل نازکه یاره خدای به دې ساتینه او ما ترېنه تاو کړل مړوندونه ویلې پرې مې د لاسونه خونه دې ورانه شه بېلتونه یا ول مې نه خوړل ګلونه اوس په تاله باغچو کې پاڼې لټومه منم چې ستړی د خپل ځان کو خو کور د مینې دې ودان کو یاره پوره د خپل ارمان کو او زما د ځنې خال دې وران کا ماله مې ترور په پنځه ګیز وخلی وونه و چرګ بانګې پاسې ګلالیه خوب به بیا وکړي مینا چرګ بانګې پاسې ګلالیه خوب به بیا وکړي مینا یا چرګ بانګې پاسې ګلالیه خوب به بیا وکړي مینا مسافر یار کلیوالا خبر دې نه یما د حاله چې چرته یې وسې خوشحاله یا زما د غونډې ځنې خاله د اشنا مال امانت په دې ساتمه او ستا په کاته دی چې لا ټینګ دی ته وایې څه دی چې لا ټینګ دی لکه د غره دی چې لا ټینګ دی دا خو مې زړه دی چې لا ټینګ دی دمره غمونه دریابونه وچوینه څنګ ته راغلې سلام وایي څه غلې غلې سلام وایي هر څوک په ښکلي سلام وایي خلک یو ځلې سلام وایي ابدا زما د سل ځلې سلام په جانان وینا یا کوم درته سوالونه او یوه غاړه راله راکه زما درنه زه بیا به کله وینو ارمانونه مې پوره که زما درنه زه کوم درته سوالونه او یوه غېږه ماله راکه زما درنه زه بیا به کله وینو ارمانونه مې پوره که زما درنه زه بیا به کله وینو
خلکو نه شرمېږي ته دومره خو ماشوم نه یې د خلکو نه شرمېږي ته دا لاس خبره وه چې دومره پې ګرمېږي ته دا لاس خبره وه چې دومره پې ګرمېږي ته یا دا لاس خبره وه چې دومره پې ګرمېږي شونډه د شنه شوې لږ جرت ځان کې پیدا کا زما درنه زه بیا به کله وینو ارمانونه مې پوره کا زما درنه زه کوم درته سوالونه یوه غاړه ماله راکا زما درنه زه بیا به کله وینو ارمانونه مې پوره کا زما درنه زه بیا به کله وینو ارمانونه مې پوره کا زما درنه زه او مالک له یار تپ قلم دے ټکے ټکے مالک له یار تپ قلم دے دا څنګه سنم دے نه پوهیږي په مینا دا څنګه سنم دے نه پوهیږي په مینا ډېره موده پس دا ستاسو کلي ته راغلی یم ډېره موده پس دا ستاسو کلي ته راغلی یم سر چې د له مینې زاروم هغه ښاغلی یم یا سر چې د مینې